د پښتو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. تاسو را بولنه د مهال لاندو مهمو خبرونو ته بیان میوند خپلواک په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي وای د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې اتو وسلوال ته مرچوب لاړولې او یو تن یې ژوندی نیولی. د 201 سیلاب کلو اردو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال محمد نعمان حاتفي وویل چې د لومړي پلې لیوا سرتیرو یې په کامدیش ولسوالۍ کې بریدګرو وسلوال تر شاوخوا 2 ساعته نښتې وروسته پر شا تمبولي. ډګروال حاتفي وویل وسلوالو سره په شوې نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي، 3 نور ټپیان شوي چې په خبره په وژل شوو کې یو پاکستاني وسلوال هم شامل دی. د ملي اردو د چارواکي وای د شوې نښتې له امله دولتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی او سرتیرو یو وسلوال ژوندی نیولی دی. بل غاړه وسلوالو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. نورستان په ختیځ کې پروت هغه غرنی ولایت دی چې په ډېرو سیمو کې وسلوال مخالفین فراق شتون لري چې په تیر کې د هوا په سړېدو سره فعالیتونه کمرنګه کېدل، خو اوس د سوړ ژمي له پیلېدو سره سره د ښکېلو لورو ترمنځ د نښتې ریپورټونه ترلاسه کېږي. یو سلو 14 تنو پولیسو د بهرنیو او کورنیو ښوونکو له لوري د شپږو اونیو روزنې وروسته د کندوز د ولایتي بیارغونې له مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغه پولیسو ته د افغانستان د اساسي قانون د تلاشۍ لارې چارې د وسلو کارونې په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. دوی له دې وروسته د یاد ولایت په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې دندې ترسره کوي. فارغ شوي پولیس وایي اوس یې تر پخوا ډېر څه زده کړي دي. د دغه روزنیزو پروګرامونو مالي او تخنیکي لګښت المان په غاړه لري. المان په کندوز کې د 4,000 په شاوخوا کې سرتیر لري چې اوس مهال د افغان پولیسو روزنې چارې پر مخ هم بیایي. جمهور رئیس کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي او د هغې هیواد له جمهور رئیس باراک اوباما سره به امنیتي تړون خبرې وکړي. راپورونه وایي د افغانستان او متحده ایالاتونو جګپوړو ډیپلوماتانو د دوو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس کرزی د جنوري په 1 واشنګټن ته سفر وکړي او له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې امریکایي او ناټو پوځیانو جنگي ماموریت پای ته رسیږي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د څرنګوالي په اړه به خبرې وکړي. ویل شوي چې د دواړو خواو ترمنځ په دې خبرو کې تر ټولو حساسه موضوع د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت مسله ده.